دا 2 کاله د مخه پیښ شوی. زما نوم سارا دی او زه 28 کلنه یم او ډېرې ورځې له کوره کار کوم. نیمګړتیا دا وه چې ما د خپل شفټ ساعتونه خوره نه کړل او ډېری وخت هره ورځ مختلف ساعتونه کار کوم. یوه شپه زه تر 1 بجو پورې کار کاوه. زه په خپل دفتر کې یوازې په کمپیوټر کې ناسته وم. د هغې شپې په اړه هیڅ غیر معمولی نه و. ما هیڅ نه اوریدلې یا هیڅ احساس نه کاوه مګر په یو ناڅاپي وخت کې ما د خونې په اوږدو کې د خوب خونې د درس دروازې ته وکتل. هلته یو سړی په خالی دهلیز کې ولاړ و او د دروازې د درز له لارې یې قتل. کله چې موږ د سترګو تماس ونیو هغه سمدلاسه له دروازې څخه وتښتید او له کوره وات. ما پولیسو ته زنګ وواهه او هغوی مې راوویستل خو زه په رښتیا سره د ویلو لپاره ډېر څه نه لرم. دا دومره ناڅاپي او ګړندي و چې حتی د پټولو لپاره یې لږ معلومات هم نه درلودل. هیڅ نه ویل کېدل چې هغه څوک وه، څنګه دننه شو یا ولې زما کور ته راغی. لکه کوره هیڅ شی هم غلا نه شو. نو پولیسو هیڅ کله قضیه ډیره لرې نه کړه. ما راته لونکې میاشت په داسې ډول په ویري کې تیرا کړه چې مخکې هیڅ کله نه وم. ما د دې شخصیت خوبونه لیدل چې زما په خونه کې زما د بستر په سر ولاړ و او زما په دفتر کې د کار کولو پر مهال په دوامداره توګه ویره درلوده چې دا زما د کار کولو په ښې اغیزه کولو لپاره کافي وه. د پویدل و چې سړی لا هم بهر و او د هغه څه په اړه هیڅ نه پویدل چې هغه شپه پیښ شوی و او ما ډیر ویرولی و. مګر په هغه میاشت کې داسې ښکارېده چې هر څه خاموش پاتې وو. نور هیڅ پیښې نه وي تر هغه چې د لومړۍ لیدنې څخه 15 ورسته. زه په کور کې وم. نن شپه له کاره رخصت وم او زما په خوب خونه کې وم. له دې پیښې راهیسې ما د هرې خونې دروازې تړلې وې چې زه پکې وم او هیڅ کله مې یوه دروازه هم خلاصه نه پرېښوده. نور زما د خوب خونې دروازه تقل شوې وه او زه په خپل بستر کې ناسته وم او ټلویزیون مې کتل. شاوکا 8:30 بجې ما د ټکان غږ واورېد. کیدای شي د کور د آرامي غږ وي خو د ویرې له امله یې زه حیران شوم او زړه مې ټکان وخوړ. داسې غږ مې کاوه لکه له ښکته برخې څخه چې راغی. زه په بستر کې انتظار کوم، حرکت نه کوم او بیا دا غږ واورد تقریبا د وروستي غږ سره ورته. اوس زه د خپل ویرې څخه دومره خبر وم چې پوهیدم چې هر غږ چې ما اوریدلی و احتمالاً هیڅ نه و. مهمه نه ده چې زه څومره ویریدلی وم. په هر صورت دا هیڅ کله ما د هر څه د بندلو او ځینې وختونه حتی د 30 دقیقو لپاره د اوریدلو انتظار کوو او خالی کور ته د اوریدو څخه منع نه کړو. خو دا ځل یو ځای 100 دقیقې تیرې شوې مخکې له دې چې زما ټلیفون زنګ وهي. ما په چټکۍ سره هغه پورته کړ او ومې لیدل چې څه ماته پیغام لیږلی دی. دا یو نامعلوم شمیره وه. یوازې د پښتني نښه سره سلام ویل. ما شمیره په بشپړه توګه نه پیژندله او حتی د سیمې کوډ هم نه، خو پیغام په څرګنده توګه یوازې ستاسو د درغلي عادي متن نه و. ما 2 سره یو ځای کړل او شاید مخکې پولیسو ته زنګ وها او ډاډه شوم چې څوک زما په کور کې دی. خو کله چې دی راورسېدل هیڅوک دننه نه وو او هیڅ داسې نښانې نه وي چې ما دی ته د متن په اړه ویلي وي. مګر پرته له کوم دلیل څخه دی نشو کولی هغه ناڅاپي شمیره ومومي چې ما ته یې سلام لیکلی وي. په صادقانه توګه پولیسو زما سره داسې چلن وکړ لکه زه لیونی وم چې په عادلانه توګه زه هغه وخت وان. ما هیڅ کله د پیغام ځواب ورنه کړه او راتلونکې څو ورځې تیرې شوې مخکله دی چې زه بل ناوختي شفټ ولرم. ما ځان په دفتر کې بند کړه او تر 9 بجو پورې مې کار وکړه مخکې له دې چې وقفه واخلم. زه پورته شم او د پخلنځي ته ښکته شم ترڅو یو څه ناشته واخلم او اوبه ډکې کړم. کله چې زه هلته ښکته وم نو ما دا اضطراب احساس کړه. ما شاوخوا وکتل خو کور ډیر آرام و او ما هیڅ ونه لید. او بیا
ناڅاپه ما په خپل جیب کې د خپل ټلیفون غږ احساس کړ. ما دا راویست او مې لیدل. دا همغه نامعلومه شمیره وه او دا همغه پیغام وه. سلام یې غوښتل، لکه څنګه چې پوښتنه کوم چې آیا زه هلته یم. ما سمدلاسه شاوخوا کړکیو او ټولو خونو ته قتل پیل کړل. اندیشمند وم چې دا سړی به ما په یو ډل وویني. بالاخره ما خپل ټلیفون بیرته راویست او ځواب مې ورکړه. پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دی. زما زړه لا هم منډې وهلې. زه بیا د شا کړکۍ ته پورته شوم، چیرې چې زه په پخلنځي کې ولاړه وم او هڅه مې وکړه چې بهر وګورم او هر څه چې زه یې لیدلی شم ووینم. بهر تیاره وه، مګر لږ څه ما ولیدل چې د ونو ته نږدې یو څه ځلیده. وروسته له هغه چې یوه شیبه یې بدلون وموند او ما نور هیڅ ونه لیدل. زه سمدلاسه پورته خپل دفتر ته منډه کړه. زه په بشپړ ډول ډاډه وم چې هغه څه چې ما ولیدل هغه زما د انګړ په وینو کې د ټلیفون سکرین و چې ځلیده. یو څوک بهر د کړکۍ له لارې ما ته ګوري. ډیر احتمال لري چې همغه سړي ما ته پیغامونه لیږلي وي. مګر هغه هیڅ کله ځواب ورنکړه او د پولیسو سټیشن سره زما د څو مخامخ کېدو وروسته زه یو سره زړه نازړه وم چې بیا دی ته زنګ ووهم. پوهیدم چې دی به هیڅ شی ونه مومي یا به واقعیا هیڅ ونه کړي. نو زه د شپې پاتې برخه پورته پاتې شوم او زما د شفت ورسته زه فکر نه کوم چې ما هیڅ خوب کړی دی. زما سترګې ټوله شپه خلاصې وې او زه په شدت سره د کومې نیخې لپاره غوښ نیسم. داسې نه ښکارېده چې بل څه پیښ شي او راتلونکې څو ورځې خاموشي پاتې شوې. که څه هم ټول ویره او د خوب نشتوالی جوړېدل او واقعیا زما سره ګډوډۍ کوله. او یوه شپه د شپې په 12 بجو له کاره له رخصتېدو وروسته زه په بېهوښې ډول له دفتر څخه وتم او د خوب خونې ته لاړم چې لا دم ښه نیمه ویده وم او کله چې زه په توشک وهلم نو په خپل بستر کې بېهوښه شوم.